داودي صاحب څخه هیله کوو چې شعر وړاندې کړي. ما هم په خپل وار سره اول خو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم او باید له سلامه خدای دې وکړي چې نن مو خوشحاله ورځ په ګډه سره تېره کړي او همدارنګه خدای توفیق راکړي چې په آینده کې هم داسې مشاعرې جوړې کړو، سره راټول سو، یو د بل پوښتنه وکړو، همداسې د وطن یاد ژوندی وساتو. نو ما یو شعر خوښ کړی ده، البته شعر هم د دعا په شکل باندې ده چې عنوان یې د خدایه هېواد ته درنه سوله غواړم. ډېر ښه. خدایه هېواد ته درنه سوله غواړم، خدایه هېواد ته درنه سوله غواړو، مونږ له جنګه ستړي شوي یو نور. داسې یوه سوله چې لږدمه راکړي له دې بدرنګه ستړي شوي یو نور. خدایه هېواد ته درنه سوله غواړو، مونږ هایدرو ته نور غونډۍ نه لرو، زمونږ په سترګو کې نور اوښکې نشته، نورې قبرونو ته تبۍ نه لرو. خدایه هېواد ته درنه سوله غواړو چې د بمو په ځای سندرې راشي، د هغه ټانک په میل کې ځالې وکړي، د هغه ټانک په میل کې ځالې وکړي، له مونږ خفه تلې کوترې راشي. او خدایه هېواد ته درنه سوله غواړو، مونږ خو هم ستا بندګان یو ربه. خدایه هېواد ته درنه سوله غواړو، مونږ خو هم ستا بندګان یو ربه، د دې نړۍ د سر بدرنګ بدمخي مونږ د ناولو ګاونډیان یو ربه. او د دې نړۍ د سر بدرنګ بدمخي مونږ د ناولو ګاونډیان یو ربه. خدایه هېواد ته درنه سوله غواړو، یاقوت مو ولټي سکروټې راوړي، یاقوت مو ولټي سکروټې راوړي، زمونږ د خپلې مور بچي لیوني، څوک یې په لپو څوک یې څټې راوړي، څوک یې څټې راوړي. او خدایه هېواد ته درنه سوله غواړو، داسې یو سوله چې مو زړونه یو کړي، زمونږ ټپونو ته ټکور شي لږه، زمونږ بیل شوي منظرونه یو کړي. مننه، ډېره زیاته مننه. له محمد ایوب داودي ورور څخه ډېره زیاته مننه کوو. ډېر ښکلی شعر یې وړاندې کړ، واقعا ډېر ښایسته یو انځور یې درلود او هغه څه چې حقیقت و هغه هم پکې رانغاړل سوی و. په دې هیله باندې چې موږ نور د دغه هېواد د سولې لپاره کار وکړو، د حقیقي سولې لپاره، نه د هغه چې اوس مجازي سولې روانې دي، د سولې په نامه باندې خلک کارونه کوي. ښه، مخکې تر دې چې بل ورور راوغواړم، بیا هم یوه څلوریزه وایي موټې خاوره د وطن به پرې ورنه کړم، موټی خاوره د وطن به پرې ورنه کړم، که په سر د ځمکې هر وطن خوتن شي، د اوبو په ځای د زړه وینې به ورکړم، د اوبو پر ځای د زړه وینې به ورکړم، داودزی صاحب که حاجت یې قرباني زما د وطن شي. د غونډې په دې برخه کې چا ته بلنه ورکوو؟ ابراهیم ته بلنه ورکوو. نه، ابراهیم ته به وروسته بلنه ورکوو، هغه به مونږ ته ترنم وکړي. ښکلی اواز لري ماشاءالله، خوستی ترنم، خو داسې ده که نه چې مونږ سره به په بله لهجه باندې غږېږي، ځکه زیات ډېره ښکلې لهجه لري. که اوس قاري صاحب خان عالم شریفي ته بلنه ورکوو. شریفي صاحب هغه راځي په اخره کې ناست ده او دلته به راځي، هسې خفه نه شي، اخره کې ناست دی او نمبر یې راغی. شریفي صاحب مونږ ته یو ښکلی شعر ووایه په جګ اواز. زه هم خپل وار سره ټولو راغلو وروڼو ته زړه کومې نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. رښتیا چې مونږ تاسې چې نن ته راغلي نو ډېر زیات د خوشحالۍ اظهار کوم، ځکه چې دا یو ډېر ښکلې منطقه ده، او بل خصوص چې مونږ تاسې یو مسافر یو او دلته راسره جمع شوي د وطن په یاد مې یو غونډه جوړه کړې ده، نو دا زموږ تاسو لپاره ډېر د خوشحالۍ او د افتخار ځای دی. نو زه هم غواړم چې خپل نوبت سره تاسو ته د وطن په اړه یو شعر وړاندې کړم. خدای دې وکړي ستاسو ته پاملرنه وکړي. ارشاد شعر هم البته د دغه د احمدشاه بابا شعر دی. خدای دې وکړي ستاسو دی به په جګ اواز راته ولې نه. ستا د عشق شو مینو ډک شو ځګرونه، ستا په لاره کې بیلي زلمي ځانونه، آفرین. تا ته راشمه زړګی زما فارغ شي، تا ته راشمه زړګی زما فارغ شي، بې له تا مې اندېښنې د زړه مارونه، چې که هر څو مې د دنیا ملکونه ډېر شي، زما به هېر نه شي دا ستا ښکلي باغونه. د ډیلي ته هېرومه چې را یاد کړم، د ډیلي ته هېرومه چې را یاد کړم، زما د ښکلي پښتونخوا د غرو سرونه.
د رقیب د ژوند متاع به تا په تار کړم د رقیب د ژوند متاع به تا په تار کړم چې په تورو پښتانه کا ګزارونه د فرید او د حمید دور به بیا شي د فرید او د حمید دور به بیا شي چې زه وکاندم په هر لور تختونه که تمامه دنیا یو خواته بل خوایې که تمامه دنیا یو خواته بل خوایې زما خوښ دي ستا خالي تش ډبرونه احمد شاه به دغه ستا قدر هېر نه کړه احمد شاه به دغه ستا قدر هېر نه کړه که ونیسي د تمام جهان ملکونه خدای دا وکړه ستاسې د پاملرنې وړ ګرځېدلی ښاغلي شریفي صاحب په ویاړ باندې ډېره زیاته مننه شریفي صاحب ډېر ښایسته شعر دی موږ ته راواوراوه هم د احمدشاه بابا خپله شعر رښتیا هم چې احمدشاه بابا هغه ویاړلی شاعر هم و زمونږ هغه سړی و هغه قهرمان و نن زه ډېر خپل ملک ډېر کارنامې او ډېر څه راپاتې دي او اوس هم دغه ملي رهبران دي هماغه ځایونو باندې خپله معاملې کوي خدای دې وکړي چې همدا ځوانان یو ځای ته ورسېږو او هغه ځایونه هغه سرحدونه کوم چې موږ ته هماغه احمدشاه بابا ګټلي دي بېرته خلاص